او ملګري ټول راغونډ کړي دي نو شاعري خو ماله ډېره نه راځي خو زه ملګري راغونډ شوي وو او څه چې راته اوس دې وخت کې یاد دي نه به درته ووایم او یو نوی کلام دی چې خار لیونی شوی دی که یار لیونی شوی دی خار لیونی شوی دی که یار لیونی شوی دی نو یه خلک راغونډ شه سم په جار لیونی شوی خار لیونی شوی دی که یار لیونی شوی دی نو یه خلک راغونډ شه سم په جار لیونی شوی دی نو د څانګې خوا کې ودرېدم کلی مې لږه وپوښته نو د څانګې خوا کې ودرېدم کلی مې لږه وپوښته ګل د خندا شین شو وی بهار لیونی شوی دی یه خلک راغونډ شه سم په جار لیونی شوی دی او نن مې د ګلشن غاړې ته تلوله اراده وه نو نن مې د ګلشن غاړې ته تلوله اراده وه خو بلبل په چغا سر شو وی مالیار لیونی شوی دی نن مې د ګلشن غاړې ته تلوله اراده وه خو بلبل په چغا سر شو وی مالیار لیونی شوی دی یه خلک راغونډ شه سم په جار لیونی شوی دی نو دا چا وی چې راځي به را روان دی اوس به راشي دا چا وی چې راځي به را روان دی اوس به راشي چې خوب وینم که دا چېرته ریبار لیونی شوی دی یه خلک راغونډ شه سم په جار لیونی شوی دی نو مینوشه چې ګریوان دی د اشنا چم کې ریښې شو نو مینوشه چې ګریوان دی د اشنا چم کې ریښې شو نو چغې شوې وی دا خو د بازار لیونی شوی دی یه خلک راغونډ شه سم په جار لیونی شوی نو مینوشه چې ګریوان دی د اشنا چم کې ریښې شو نو مینوشه چې ګریوان دی د اشنا چم کې ریښې شو نو چغې شوې وی دا خو د بازار لیونی شوی او د احساس صاحب فرمایش دی او مشاعرې له تللی وم نه یو کلام را باندې بار بار چاوي خو پای کې یو جینۍ هم وه نو هغه جینۍ به مې مینوس صاحب یو ځل بیا نو بس ما نه مړه سره نو ما خو خیر ډېره دغه نه وه کړې خو بیا بهر ما ورته ویم مه کوه بیا دا خو د بیا خبرې نه دي مه کوه بیا دا خو د بیا خبرې نه دي او پاتې شه نامردې د سبا خبرې نه دي نو اوږده د ژمي شپه ده او نری باران ورېږي نو اوږده د ژمي شپه ده او نری باران ورېږي پوکې ورکه ډیوې له د رڼا خبرې نه دي نو مې مور ته به بانه کړې چې خوېدمه لار لمده وه مور ته به بانه کړې چې خوېدمه لار لمده وه په خټو کې دا کېږي دا ناشنا خبرې نه دي هغه خو دې هسې په دې شیطاني وینا راړولې ما هغه خو څه داسې دي چې وي یا آر او یا پار یا آر او یا پار نو یه خلکو د دې زمانې یار خدای خو چې ډېر تېښه دي په سوارۍ کې د بهار نه سوار یا آر او یا پار نو یه خلکو د دې زمانې یار نو خدای خو چې ډېر تېښه دي په سوارۍ کې د بهار نه سوار لکه ورته وایه چې سوات ته یوې شپې له چېرته نه ځو لکه ورته وایه چې سوات ته یوې شپې له چېرته نه ځو نو وي زما خو پیپرې دي زه نه یم اوزګار او لکه د لو دې ورته ووایي چې ګېډۍ را سره ټولې که لکه د لو دې ورته ووایي چې ګېډۍ را سره ټولې که نو پلار مې وایي چې پنور مه ګرځه شی به بیمار چې ورته وې د ګډ غوښې لیلې ته به دې بیایم چې ورته وې د ګډ غوښې لیلې ته به دې بیایم نو بیا په هغه ورځې خو کې سینګار نو چې ښه موبایل در سره وویني غېږ درنه تو کي نو بیا په دغه ورځې مینوشه بلکل وغورځوي هتیار ډېره مننه چې